د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقصد دا دی چې غافل مسملا شپه د خدای نعمت ته الله پکې یاد کا د رب العالمین سره راس حاصل وا. عطار رحمت الله علیه یو بزرگ دی لوی ولی کامل تیر شوی یو وینځه واغستله ملکی غلامانو د وینځو بازار بلګیدلو. عطار رحمت الله علیه راغی داسې خوار وینځه ونی لاندې ولاړه وا څوک سره ولاړو. عطار رحمت الله علیه د پسې ورغی. اولیاء خو اولیاوی زمرګرو ته هم اولیاء ته چې خدای پاک هغه سخی چې موږ او تاسو ته نه خی بس هغه چې سترګې پټي کې الله رب العالمین ورته ډیر داسې رازونه ښکارا کوي. زمونږه احمد علی لاهوری رحمت الله علیه یو قبرستان تتللو یو دو شاګردان مسربل اور روانو ټانګه کې وسره ناس. احمد علی لاهوری رحمت الله علیه چې قبرستان ته ورسېدو نو ودرې د لوډیر ساته پوری او سترګونه اوخ کې روان شي ډیر زیاتې وجړل. اولیاء علما دا په مړو باندې سبب در رحم دی. ګوره قسم په خدای عالم چې په قبرستان لاړ شي سلوي خورز الله د قبرستان نه عذاب پورته کوي. ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمایي چې درې میاشتې ور باندې الله عذاب نه راولي. او امام مالک رحمت الله علیه وایي چې فقيه عالم افقه فی الدین عالم هغه په قبرستان لاړ شي تر سوچ هغه عالم به نه راغله په قبرستان باندې الله عذاب نه راولي. څومره لوی مقام د علماو څومره لوی شان د علماو څومره الله پاک عزت ورکړي علماو ته. نو عزیزانو غرض می داو امام شاه ولی الله رحمت الله علیه تم خدای دا علم ورکړو کشف الله ورکړو. احمد علی لاهوری رحمت الله علیه ته خدای دا کشف ورکړو. طالبان ورسره اخی و جړل. یو شاګرد ورته وی حضرت جی په دلا را باندې به مرازا اور ته اے بچی والی او زکات چې دا قبرونو وګوري تا ته جړه درځي. ورته اے بچوړیا ما چې سئول دل او تا هغه سئول دل تبکاله پورې جاړ. لاهور رحمت الله علیه مبارک میں ورته پستر کو باندې لاس راخ کولو. ورته اے بچي اوس ګورا قبرستان تا چې کله دې طالب العلم قبرستان ته ولیدل یو आवाज وکاو پزمکه باندې را پرې وتلو. بل مرګره ورته وای پاسا لاہور سے رحمت اللہ علیہ وتو فرمائل اے بچڑیا پاسا پسینے بانے و تلاس راخ کلو ورتوی اے بچی اسدی اولی دلو ورتوی حضرت شیخ قبرونو کی انسانان د پکوڑو پشانتی لگڑکے دلا ما آغس اولی دل چیز ٹنگی دلے نشما. لاہور رحمت اللہ علیہ وتو فرمائل و بچیا قبر بانے تمام کے قبر درات لو زید و بچی ادریز علی الحمد قل هو آیا دریز علی الحمد قل هو ور باندې اولو صلاح. لاہوری رحمت اللہ علیہ سترگے پٹکللے 1000 کرتی درود شریف پجناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولوستلو. لاہوری رحمت اللہ علیہ دعا کی یا رب یا اللہ داستا بندگان دی یا الہ العالمین کتدا قبرنا ورتا یا اللہ د جنت باغی چی وګرځه الله ته خدای او یا الله کته ورتا دو چند عذاب وګرځه الله ته خدای خو الہ العالمین استعفو خو خدا یا الله دې مړو تعفو کا. لاہوری رحمت اللہ علیہ درې ورځې بعد شاګرد ته وی بچی راځه چلار قبرستان ترا گئے. لاہوری رحمت اللہ علیہ بچی تو اے بچی گورا چې کله قبرستان ته ولیدل ار یو قبر نه خوشبوئی را روانه ده. لاہوری رحمت اللہ علیہ ورته وی اے بچڑیا دعا کې قبولیت کول غواړي چې زما دعا دې قبول شي نو اے بچیا ہر انسان دا کولے شي. ورته وی بابا جی دا وظیفه راته وخایا. ورته وی اے بچیا
پر رمضان المبارک کی اخیری عشر اللہ تا پوی خبان دے تیرا اخیری عشرہ دا اسرا روان دے انشاءاللہ دا پوی خبچے تیرا وخا مخکینی علماء اللہ علیہ خلق اس خلق خبریں کئی اس خلق آگے پس لگے ہوئی خبریں کئی قسم پا خدے عزیزانو دا خلق قبرونو کی اس خان دی خوشحال پرات دی فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی اولیاء پوری دا غوی دا ذات پوری مڑا قسم پا خدے دا اولیاء دا بچو پوری کچھ چام بے دبی کرے دا اللہ زلیل کڑی گوری دا اولیاء نا بزان ساتی اولیاء اللہ دا خلق دی چھ پا قبر کم ستاغم کئی اولیاء پا جون کم ستاغم خواردی تا پسی چھ اللہ دا جنت والا جوڑ شی دا قبر دا عذابی پراحت باندې بدل شي نن منگو تاسو مسلمانان بڑے رلوی کمزوری کی واقعو دا رمضان المبارک دا مبارک شپې را باندې راغلی قسم دې صدقات هم داسې دي الله دې رحم وکي شته زکات نه ورکو شته زکات منګه نه ورکو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای یو سره راغی ورته چې حضرت جی زما کاروبار ډیر ولاړ دی هغه ورته ویل بچی په رمضان کې صدقه کوا ویل حضرت جی زه حکم صدقه به ورته فرمایل زکات پټیم او باسه زکات کې تاخير مکوا هغه ول زکات ورکوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ول ته دروغ وای هغه ول نه ورکوم وای نه وای پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې څوک زکات پټیم ورکي او پر رمضان کې خیرات او صدقه کوي هغه تجار خدای په عمر کې نه غریب کوي هغه مالدار الله نه غریب کوي ته زی ورکوم دا دروغ وای ته تا که صدقه ورکولا تا زکات ورکولې پر رمضان کې د غریبان مړولې تب کلم په عمر کې نه غریبېدلې پاسه رخصت دروغ پیغمبر علیہ السلام خبره دروغ نه ده نو عزیزانو دا ډیره مبارکه میاشته د ليله القدر د شپې متعلق دومره خبره ما تاسو ته وکړه چې دا هر شپې ته بدانوي چې نن خو 23 رمضان دی مولانا صاحب 23 نو د ابو دردا قول برایات کی چې ابو دردا رضی الله عنه د جفت شپو قائل دی ابو هريره د جفت شپو قائل دی یعنی دا نه ضروری چې دا په 23 نو په 24 باندې په 24 صحابه ولیدلې په 26 صحابه ولیدلې په 28 صحابه ولیدلې عزیزانو معنا دا امام ابو حنیفه وای چې د رمضان هر یو شپه د قدر شپه ده هر یو شپه د قدر او د عزت شپه ده منګو تاسو له دا پکار دي چې دا ورځ رانه عباس تیری نشي ان شاء الله سبا شپه زمونږ استاد کوشش دا وکړو ان شاء الله چې د سبا شپې نه موږ تاسو خپل پټې د ملانک لکه تا وکړو خبر رایا د شبی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي و اخیر عشر د رمضان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغ زما وختو مبارک کې به ګوته واله راته به فرمایل اے عائشی پاسا زب پاسه دلما ما تبه او فرمایل اے عائشہ زما د امت لپاره دعا وغواړه او یو شپوا د رمضان مبارک زی پاسه علما وای ما چې اولیدلا زینب رضی الله تعالی عنها سره د دو کون سردار خبره کوي زپ منډلانم اے د الله محبوبا زینب سره ولاړی خبرې کې زدی رستو پاس علم دا دی وړاندې پاس ولیدا ورته اے عائشہ تو دوی او زینب رضی الله تعالی عنها سرتا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سره د زرو ملائکه ولاړو زجرالم ما زینب ولیدلا چې د دینه چار چا پیرا ملائکه ولاړو زینب لاسونه برکړل ما ویل چې زینب بچا ته دعا غواړي زینب فرمایل اے رب العالمین خدای زما د آقا او مولا جنابی محمد رسول الله یا الله گناہگار امتیان او بخا اے عائشہ زما د پر رب ذل جلال قسم وی چې کوم خلق شپه کې رمضان کې ولاړي دغه سید پرشتو ته نه قطار چا پیر ولاړي یو شپه بی بی عائشہ فرمایي ز په کوټه کې ناستو ما چې د دو کونو سردار براشي ما اولیدل چې سرداری کونن دواړو لاسونو کې ګلان رانی ولیدي ګلان ور سره را روان دي یو لاس سره حسن لاس لګولې دي بل لاس سره حسین لاس لګولې دي
او بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وسر روانه دا بی بی عائشہ فرمائی زپ منډر اغلما ما حسین ابن علی کی کیونی ولو پیوغه کې میں حسین ونی ولو بلغه کې میں حسن کی کرا ونی ولو ما چې کله دواړه ګلان ځان ترانه ذکر ما ته حضور فرمایل اے د مؤمنانو مورې د حسنینو تندې دواړه خل کا ما او فرمایل اے د الله محبوبا د حسنینو تندې می داده خل کلا ته وایا سوجدا تا خو ما ته کله داسنی دی ویل و اے بی بی عائشہ حسنین مبارکان دواړه ودو مور الله تعالی وا مور الله تعالی وا د اسمان نه فرشتي راتللې او زما د دواړو نسو تندیخ کولول من سره وې الحمدلله 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 حسنین مبارکان بی بی عائشہ فرمائی مائی دوبارہ تندخ کل کڑلو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اغی مبارک مات اولی دلا مات او فرمائل اے دا مومنان مورے اے دا قرآن پا پاکو پانو باندی پاکی بی بی ستا وضاحت اللہ کڑے دے اللہ تڑیر محبوب اے عائشی زدر تغوکی او خبر کوما اے زما گرانی مورے آغا خبر دادا چکل زما بابا کور ترادن نکی دلو نما دستر گلان دی بابا تلی دلو او دے دوران کی جبرائیل علیہ السلام ما پستر گو باندی دریزلی اولی دلو چی زماد بچو تندو تراغے رنبے تندی ورطا خکل کل او بے ورطا شنڈی مبارکی خکل کللے دیو جن علماء فرمائی چی اہل علم او اہل تقوی پا دیش پا جبرائیل علیہ السلام گوری اہل تقوی اہل علم دا جبرائیل علیہ السلام گوری دا دلیل دے بی بی فاطمہ وی چی ما اولی دل بی بی عائشہ فرمائی اے دا اللہ محبوبا اے دا اللہ محبوبا دا زکت دا حضور علیہ السلام دا زکت حسنین شنڈ مبارک تخکولے دا خو جبرائیل علیہ السلام کل کری دی بی بی عائشہ راتو فرمائل اے فاطمہ زرد بابا نے یو تپوس کول غالما آغا تپوس دینا ستا دوران دی کوما بی بی فاطمہ ورطوئی کم تپوس دی وی تپوس دا دے چھ اے دا اللہ محبوبا پا کم اشپا باندی چھ دا قدر اشپوی استا امتیان اللہ تا ولاڑوی او دا اللہ دوران دی اللہ تا دعا غاڑی اللہ نزان دا پارا گناہ معاف کول غاڑی اللہ تا پا نفل ولاڑی اللہ تا پا ذکر باندے ناسوی اللہ تا پا درود ویلو باندے ناسوی داغی خلق بس حالوی بی بی فاطمہ وی تپوستی مکوا دا تپوستی ما اکللو ما تمی بابا جانو فرمائل چھ اے دا حسنین مورے چھ قیمت پورے زما امتیان پشپد قدر باندی اللہ تا ولاڑوی اللہ رب العالمین تا ذکر اسکار کئی دغسی با جبرائیل علیہ السلام رازی دا اغی ود بچی با دا اغی ود بچیان بخو لئی او دی دا پارا با پا دعا باندی امین غواری